دوستانو هڅه خو موږ تاسو ته مختلف قسم معلومات په خپل ویډیوګانو کې درکو، خو نن تاسو ته دا معلومات درکو چې د ځینې خلکو د مخامخ غاښونو په منځ کې چې کومه فاصله وي نو ویل کېږي چې دغه خلک چې وي دا ډیر زیات خوش قسمته خلک وي او د دوی نور هم څه علامې دي. بیا به تاسو ته دا هم وایو چې دا معلومات د کوم کتاب نه ثابت دي یا دا چا دا خبرې کړي دي. نو اوله سره ویډیو تر اخره وګورئ. قدرمنو تاسو ته معلومه ده چې ځینې خلک د مخامخ غاښونو دا کومه فاصله چې دا نه خوښوي، وایي چې په دې سره موږ بد ښکارو. خو ځینې خلک بیا داسې هم وایي چې دغه غاښونه چې د چا کولاو وي یعنی خلاص وي نو هغه انسان ذهین وي یعنی ډیر زیات عقلمند وي، او دغسې خلکو ته هوښیار خلک هم ویل کېږي. دویم قسم دا خبره ده چې وایي چې دغسې خلک چې دی ډېرې زیاتې خبرې کوي او د کار خبرې کوي. او دریم خبره پکې دا هم کېږي چې داسې خلک پیسهدار وي یعنی ډېرې پیسې وي ورسره، او داسې خلک چې د پیسو ګټلو د ترتیب او طریقې نه واقف وي او هوښیار وي. څلورم دا خبره هم کېږي چې داسې خلک خوراک هم ډېر په مینه کوي او ډېر زیات خوراک هم کوي، یعنی هر ځای کې چې هر څه په مخه ورځي خوري او په مینه باندې ځان مړوي. یو پکې دا خبره هم ده چې د کومو کسانو په غاښونو کې فاصله ډیره وي نو وایي چې هغوی په ژوند کې په هر موړ باندې په هر اړخ باندې کامیاب وي، که د تعلیم له لارې وي یا د واده یا بل داسې خبره کوموي. خو قدرمنو دا خبره اوس تاسو ته کول غواړم چې دا خبرې د کوم کتاب نه دي ثابتې، بلکې دا په یو ارټیکل کې دا خبرې مخې ته راغلي چې په دې باندې ریسرچ شوی دی. نور نه دا د کوم کتاب نه ثابت دي، نه داسې د شرعي خبرو نه ثابت دي. نو دا خبرې مو تاسو سره صرف د دې لپاره شریکې کړي چې ستاسو په عامو معلوماتو کې او په علم کې اضافه وشي. ستاسو ډیره مننه چې تاسو دا ویډیو تر اخره وکتله. زموږ چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي. خوشاله اوسئ، بریالي اوسئ.